که چیرته دیم د معدې تکلیف یې خو ویډیو وانړی، که د مورکۍ دي وي، که د یو خورکۍ دي وي، که په ګاونډ کې د چا د معدې تکلیف وي، خو دغه ویډیو د ثواب په خاطر ور شیر کا. که وخت در سره نه وي ویډیو در سره ثبت که په قرار به بیا د ما ویډیو ګوري. د ما ویډیو د ماشومانو منځ کې هم کتلی شي، خو در سره شیر ضرور که د ثواب په خاطر. تاسو به وکئ چې شی چې چا هم چې د معدې تکلیف وي او د دنیا علاجونه یې کړي وي، خو راځئ نن داسې یو کورنۍ فارموله درته ښیم 15 ورځو کې به یې ننه د تاسو صحت بالکل روغ جوړ شي. غوسه به مرکه شي، د معدې سوخت به مرک شي، که معده کې هم درد وي، که خوراک نشئ کولی، هر څه به د تاسو برابر شي. دغسې به راوړئ بادیان او را به وړئ پودینه او را به وړئ سپیغول سد. دا 3 شیونه به لازمي تاسو راوړئ. زه اوس وراچوم بوره او د کوزې پښتونخوا پښتانه ورته چیني ویي، خو تاسو به ورته ګوړه راوړئ او دغسې به یې پکې مکس کړئ ښه ښکلې. څنګه چې د کار نه راځئ یو ګیلاس ځان ته جوړوئ او ماسخوتن چې سملی د ماړۍ نه بعد نیمه ګنټه بعد یو ګیلاس ځان ته جوړوئ. دغسې ګورئ ښه، یو خو یخ دی، د چا په مخ باندې چې دانې ډېرې زیاتې راخیږي هغه دانې هم د الله تعالی په حکم سره ورکیږي. دغسې بسم الله په یو رقم لکه د ګنو شربت چچکي. دا دانې هر څه ورسره تېروئ، دعا به راته وکئ، بالکل به دغه ټینشن دا هر څه به مرک شي. صرف رحمت مامې ته دعا کوئ او د تاسو د دعاګانو وږی یم، خو ویډیو در سره ضرور شیر کوئ چې د یاده مو نه وځي شیر، ځکه چې نورو مسلمانانو ته به ورسیږي. که هغو ته خدای تعالی د دغې فارمولې نه روغ صحت ورکړي نو تاسو به هم راسره په دغه دعا کې شامل شئ. خوشحاله او آباد اوسئ.